د بنده په حقوق کې یو بدترین حق دا دی چې د یوه مسلمون سړي په ځمکه باندې قبضه وکړو، ناحقه ظلمن قبضه کړو. او دا انسان ډېر بدترین انسان دی، ځکه چې دا سړی خپل ځون ډېر بهادر ګڼي. په دا باندې زه روایت درته پیش کوم. دا سړی ځون بهادر ګڼي، تکړه یې ګڼي، او دا د تکبر نشانې ده چې کوم انسان د بل چا په ځمکه باندې قبضه وکړو، دا وایي چې زه خو بهادر سړی یم، زه خو تکړه سړی یم. څوک شته چې د مو د ځمکه یوسي؟ څوک شته چې د مو د ځمکه واپس کړو؟ بل کس غریب وي د یخ په ځمکه باندې په ظلم سره، په زور زبردستی سره د په ځمکه باندې قبضه کړو. که یوه لویشت وي، که یو ګز وي، که په کرنالینه باندې وي، که څومره وي، ناویسته وي، نو دغه خو ډېر سخت ظلم دی. حالانکه دا سړی دغه ګناه نه ګڼي، دغه وجه نه دغه سزا په دنیا کې ورته ملاویږي، خو زیاته سزا دغه انسان ته په آخرت کې ملاویږي. په آخرت کې ډېره زیاته سزا ورته ملاویږي. دغه سزا څه دی؟ سزا زه درته بیانوم چې کله هغه باندې تو سر خلاص شي، بیا خپل دغه عمل نه ځون بچ کړي، نور خلک ته د پیغام ورسوي چې داسې ظلم کله هم وکړي. حضرت سعید بن زید رضی الله تعالی عنہ فرمایي، قال اشهد لسمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم، یا چې زه د خبره گواهی درکوم چې مو د پیغمبر علیه السلام نه دا خبره په خپل غوږونه باندې اورېدلې ده. فرمایي من اخذ شبرا من الارض، یا چې کوم انسان چې یوه لویشت د چا نه ځمکه واخلي، په ځمکه باندې قبضه وکړو، یا د خپل ځمکې سره هغه ځمکه میلاو کړو، په یوه ځای سره میلاو یې کړو، ظلمن په ظلم باندې زیاتای کو، ناجایز کو ورسره، فرمایي فانه یطوقه یوم القیامة من 7 ارضین، یا چې الله تعالی د قیامت پر ورځ باندې د غوړه ته داسې یو طوق ور وچوي چې هغه د وین ځکه پوره چې څومره ځکه هرڅي هغه ټول طوق د دغه انسان په غوړه کې وي. که په یوه لویشت ځکه باندې د قبضه کړې وي، که په یوه ګز باندې د کړې وي، که په یوه میټر د کړې وي، که په یوه ویاسته د کړې وي، نو کسی هغه ځکه چې څومره وي، صرف د یبې پر نه، د یبې نه لوند چې څومره اوم ځکه دي، د اومن ځکه پوره چې څومره حصار سي، په دا ټوله حساب باندې الله تعالی یو طوق جوړ کو، یو هارو ځنه جوړ کو، هغه هارو د دغه انسان غوړه ته وروچي، همیشه په دغه مصیبت کې، همیشه په دغه ذلت کې مبتلا وي. کله وه انسان ځون نشي خلاصولی. دغه یو مثال زه درته بیانوم. په دنیا کې که یو کس بیمور شي، دته د پلې مسله جوړه شي، بیا ډاکټر ته ورشي، ډاکټر دته میډیکل یو پټۍ ولیکي، یو داسې کور ورته ولیکي چې هغه د غوړه ته وچوي، د هغې په وجه باندې د علاج شي. بیا هغه کور چې دغه په غوړه کې کله وي، نو دا نه شي طرف ته کتلی شي، نه کیڼ طرف ته کتلی شي، او نه په صحیح طریقه باندې تللی شي، ځکه چې دا بالکل محبوس وي، وینځي، دغه څه وزن هم نشته، بیا په انسان باندې بوج وي. نو چې د قیامت پر ورځ باندې هغه ځکه چې یوه لویشت وي، یوه لویشت د وین ځکه د پوره، یوه وین ځکه پوره چې څومره ځکه هرڅي، دغه ټول نو الله تعالی یو طوق جوړ کو، یو شی وزن جوړ کو، هغه الله تعالی د غوړه ته وروچي. لکه میشتو چې یو هار د بل انسان غوړه ته ورچوي، داسې الله تعالی هغه وروچوي. نو دا د پوره ذلت وي، د ذلت، د رسواهۍ، د عذاب سبب جوړیږي، همیشه د پوره په دغه عذاب کې وي. نو که چیرې خپل په دغه بیماري کې مبتلا وي، نن نه توبه وباسئ. د چا ځمکه باندې د قبضه کړې وي، سیخې ور واپس کړه، ولې آخرت تباه کوي؟ دنیا ژوند دی، معمولي ژوند دی، هسې بچیونو ته پوته کېږي، یا ماسیونو ته پوته کېږي، کړواسیونو ته پوته کېږي، ویرونه ته پوته کېږي. نو ولې ته خپل آخرت خرابوي؟ داسې دی که خپل کلیوال وي، ورور دی وي، تره دی وي، څوک هم وي، په دغه بیماري کې مبتلا وي، سیخ ته پیغام ورسوه چې کس دغه دمره وعید دی، دغه دمره نقصان دی، دغه نه خپل ځون بچ کړه. دا په صحیح بخاري کې دا روایت موجود دی، نمبر یې دی 3198. نو دا روایت کې نبی علیه السلام صفا خبره بیان کړې ده چې دغه په آخرت کې هم ډېر سخت وعید دی.